د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشتا د مینې کور د هدیه خیره بنسټ درنو مینوالو ګورئ چې موږ د لرګیو ټال ته راغلي یاستو چې دلته زموږ یو ورور زموږ یو هیوادوال لرګي ماتوي دغلته په دې لرګیو په دې ټال کې غواړم چې د دې سره دوه درې خبرې وکړم چې دی د کوم ځای اوسېدونکی دی ځان به موږ ته معرفي کړي غواړم چې د زړه غږ یې هم لږ واخلم چې ژوند په دې باندې څنګه تېرېږي ستړی مه شي خیر اوسې څنګه حال د قرار نوم دې راته ووایي نوم یې شاولي شاولي د کوم ځای څخه ورور لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د لغمان نه دلته تاسې راځئ جلال آباد ته ولې لغمان کې کار نشته ورور مې نه ولا کارونه نه پیدا کېږي څوک مجبوري ده د مجبورۍ راځو ته خپله غریبي کوو دلته به د ورځې څومره لرګي تاسې ماتوئ که راته دا ووایئ چې دغه په اجاره باندې تاسې دا لرګي ماتوئ یا روزمره تاسې ته مزدوري درکوي یا د من په سر باندې تاسې دا لرګي ماتوئ لږ موږ ته ووایئ دا دوه جوړښت دی څوک په ټیکه باندې کار کوي څوک داسې دیاړي ماري کار کوي څوک یو رقم څوک بل رقم لکه تاسې به د ورځې څومره دلته لرګي ماتوئ یو چې ډېر مات کړو یا 80 منه یا 10 منه من په سوز دلته تاسې ماتوئ لږ دا هم ماته 15 روپۍ ښه 20 منه لرګي په 15 روپۍ کې دا خو تقریبا 100 یو نیم 100 روپۍ به داسې راځي همداسې جوړېږي ډېره نه جوړېږي څو تنه نفقه خور در په غاړه ده څو تنه نفقه خور دی په کور کې ماشومان شته 8 نفره 8 نفره په 100 یو نیم 100 روپۍ د کار کې نو څنګه وکړو بل خوانه پیسه نه راځي نو مجبوره یې چې همدا کار وکړو د مجبوریت دا کار کوو که کار ونه کړي نو کیدای شي کورنۍ به د لوږې مړ شي کیدای شي چې ماشومان د ولږې مړ شي یا چاته لاس ونیسي سوال وکړو چې دا کارګري ونه کړو څنګه موږ او تاسې چې ګورو د ټول افغانستان په شمول زموږ او ستاسې د سر خوندیتوب نشته ځای په ځای موږ او تاسې ګورو په لغمان کې هم دلته جلال آباد کې هم هدفي وژنې دي زموږ ژوند خوندي نه دی څه ویل غواړې په داسې حالات کې کاروبار هم نشته او ژوند مو هم خوندي نه دی هغه چارواکو نه د ننګرهار امني قمندان محترم والي صاحب ضیاء الحق امرخیل صاحب څخه او تر څنګ یې هلته په لغمان کې د محترم والي صاحب او نورو چارواکو نه غوښتنې د څه دي ورور غوښتنې هم دا دي چې خدای پاک افغانستان کې سوله راولي سوله بهتره خبره ده افغانستان کې خدای خروراجي وروراجي بنده کړي دا ډېره بهتره خبره ده دا غوښتنه لرو ښه لږ غواړم لږ نور هم راته ووایي موږ او تاسې ګورو په یو ځای کې یو څوک وژل کېږي څوک چې یو څوک وژني ډېر په اسانۍ سره د هغه ځای څخه تښتي او څوک یې نه نیسي په هغو خلکو باندې د څه غږ دی او زموږ او ستاسې مسؤلیت څه جوړیږي چې موږ او تاسې باید څه وکړو دا د ځوانانو لپاره مسؤلیت دی چې د خپل وطن خاورې ساتنه وکړي او هغه چې څوک دغه بې ځایه وژنې کوي باید ویې نه کړي دا مطلب مې دا دی ورور مې خدای مکه دلته یو څوک راځي او تا وژني او زه دلته ولاړ یم زما مسؤلیت څه جوړیږي مسؤلیت مې دا جوړیږي چې زه د هغه کس مخه ونیسم او دولتي ارګانونو ته وسپارم تر څنګ به مو حوزه وي ماموریت به وي څه داسې نور عسکر به وي چې موږ او تاسې هیوادوال سره یو موټی شو یو لاس شو هغه څوک چې وژنه کوي هغه څوک چې انسان وژني ونیسو او دولت ته وسپارو نو دا به ښه کار نه وي دا په ټولو بهتره خبره ده دغه تا چې کومه خبره تمامه کړه دې سره زه موافق یم مننه درنو هیوادوالو ورور هم په دې خبره مونږ سره موافق دی چې که چېرته یو پیښه کیږي یو څوک وژل کیږي زموږ د هیوادوالو دغه مسؤلیت جوړیږي چې باید هغه کس مونږ او تاسې ونیسو او دولت ته وسپارو که یو کس مونږ او تاسې دولت ته وسپاره نو زه په دې باوري یم چې څوک به بیا په ښار کې شوکه نه کوي شل کسه به تربیه وکړي چې د هغې نه ډډه وکړي د هغې کارونه لکه د دې خلاف کارونه به شل کسه ډډه وکړي چې یو کس یې وسپاره لکه موږ او تاسې که یو کس دولت ته وسپاره نور خلک به ترې عبرت واخلي بیا به داسې هدفي وژنې نه کوي آفرین داسې بې ځای وژنې به هم نه کوي او څوک به مړ کوي نه ټول به یو موټی یو اتحاد شي کېدای شي بیا به کار هم پیدا شي روزګار به هم پیدا شي بې اتفاقي په منګي کې اوبه وچوي
دا خبره خو به راسره منې که نه که موږ او تاسې په یو اتفاق شو په یو اتحاد شو خدای باندې سوله به هم راشي کاروبار به هم پیدا شي الله پاک ګوره هر څه سړي ته ورکړي دي خو عقل یې مار کړی که نه دې دپاره یې ورکړی چې د خپل ځان وپېژني او خدای وپېژني او رسول وپېژني او بېځایه د یو انسان مرګ څونه قیمت لري باید یو انسان د موږ او تاسې افغانستان یو ورور چې مړ کېږي باید مړ نه شي آیا که په هغه هلته یو که دغلته یي که په هر ځای کوي ټول د موږ ورونه دي خو خدای بدبختي راوستلې ده خدای دا بدبختي د افغانستان نه لرې کړي او خدای دې امن کې راولي خوشحاله اوسئ خبرې مې کولې ورور بیا هم غږ وکړه چې که موږ او تاسې په یو اتفاق او اتحاد شو نو انشاءالله چې که یو کس موږ دولت ته وسپاره نو 1000 کسان نور به ترې عبرت واخلي او بیا به داسې هدفي وژنې نه کوي او په هغه لوري باندې د ورور مطلب دا و که هغه مخالف د دولت او یا په دولت کې چې دا زموږ او ستاسې ورونه دي هغوی که وژل کېږي هغوی هم زموږ ورونه دي دلته که وژل کېږي دا هم زموږ ورونه دي راځئ چې ټول سره یو لاس یو موټی شو او دغه ګران افغانستان ګل او ګلزار کړو د نن ورځې خپرونه مو مخه دا نه وه چې زه راشم د ورور سره خبرې وکړم موږ یو کورنۍ ته راغلي وو یو ورور ورسره مرسته کړی و غوښتم چې د هغه ورور مرستې دغه کورنۍ ته وسپارم خو دلته مې هغه کورنۍ ته لرګي اخیستلې چې ژمی دی او په ژمي کې هغه کورنۍ لرګو ته ډېر سخت ضرورت و لرګي مې واخیسته ځو او هغه کورنۍ سره خپرونه چمتو کوو زموږ ملتیا وکړئ چې حوصله